احمدشاه بابا څوک و؟ چیرته زیږېدلی؟ کله پاچا شوی دی؟ او ولې اوس حکومت د نوموړي تلین نه لمانځي؟ راځئ په دې ویډیو کې وګورئ. خو وړاندې تر هغې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چینل سبسکرایب او ورسره خوا کې د ګونګړي نښان کېکاږئ تر څو وکولی شئ زموږ ټولې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. احمدشاه بابا د لوی افغانستان هغه لوی او نومیالی ټولواک یا پاچا و چې افغان ولس خپل پلار بللی او د بابا ستر لقب یې ورکړی دی. د احمدشاه بابا د زیږېدو نیټه 1922 ښودل شوې ده، خو د زیږېدو د ځای په اړه یې 3 روایتونه دي. په یو روایت کې د احمدشاه بابا د زیږېدو ځای ملتان ښودل شوی دی، بلکې هم هرات ښودل شوی دی او په بل ځای کې هم پېښور یاد شوی دی، خو تر ډېره تاریخ لیکونکي په هرات باندې تاکید کوي. احمدشاه بابا د 11شپېتم سپوږمیز کال چې د 11شپږویشتم لمریز کال سره سمون خوري په پخواني کندهار کې د افغانستان پاچا ټاکل شوی او د 1180 هجري سپوږمیز یا 1151 هجري لمریز کال د ربیع الاول په 2مه نیټه د پنجشنبې په ورځ د کندهار د توبې غره په لمنه کې مړ او د کندهار د ښار په هغه روضه باغ کې ښخ دی چې د پخپله د اسلام د پیغمبر د خرقې تر څنګ جوړه کړې وه. دا چې احمدشاه بابا د 1922 میلادي کال کې وفات شوی او اوس یې 248م تلین دی، خو بیا هم ارګ سره د دی چې د ډیرو عادي موضوعاتو په تړاو ډیرې لوی غونډې نیسي، خو د احمدشاه بابا د تلین مانځلو لپاره یې حتی یوه اعلامیه هم نه ده خپره کړې. همدا چاره په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له سخت انتقاد سره مخ شوې ده او غوښتنه کوي چې حکومت په دې اړه ولس ته وضاحت ورکړي.